دوه مهم او تازه خبرونه. امیر خان متقي د ډیورن فرضي کرښې هغې غاړې بې ځایه شوي کورنۍ مو په مرکزي ولایتونو کې میشتې کړې. بلخوا افغان طالبان TTP ته د پاکستان پر ضد له جګړې لاس واخلئ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د ورځې مهم خبرونو ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقي وایي د پاکستان د اندېښنو له امله مو هغه بې ځایه شوي کورنۍ چې د یاد هیواد د پوځي عملیاتو له امله د ډیورن فرضي کرښې د غاړې ته راوښتي وي د افغانستان مرکزي ولایتونو ته لیږدولي دي. ښاغلي متقي هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګوندي حکومت یې بې ځایه شوی کورنۍ د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کړي دي. امیر خان متقي په خپلې تازه مرکه کې چې له تلو نیوز سره دا هم په ډاګه کړه چې د پاکستاني حکومت او TTP ترمنځ یې د درېمګړي رول لوبولی دی. تر دې وړاندې ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې وه چې د ډیورن هغې غاړې بې ځایه شوي کورنۍ یې د افغان کډوالو په نامه شمالي ولایتونو ته لیږدولي دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي کابل ته د پاکستانی ملایانو د وروستي سفر پر مهال طالب مشرانو ورته ډاډ ورکړ چې پاکستانی طالبان به د پاکستان حکومت پر ضد له افغانستان څخه جګړه نه کوي. افغان نیوز دغه سفر د تنظیمونکي او پاکستان کې د مذهبي څیړنو د نړیوالې شورا بنسټ مشر اسران مدني له قوله راپور ورکړی چې طالب مشرانو ورغلي پلاوي ته ویلي یوه میاشت وړاندې دوی د پاکستانی طالبانو مشران ورغوښتي او ورته ویلي چې اجازه نه لري له افغانستان څخه د پاکستان پر ضد بریدونه وکړي. سره له دې چې د نوموړي له قوله د خبر کې ویل شوي چې د پاکستانی طالبانو مشرانو مفتي نورولي مسعود، حافظ ګل بهادر او نورو طالبانو د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن سره هم لیدلي، خو وروسته د دغې لیدنې راپورونه بیرته رد شول. پاکستانی ملایان د حقانیه مدرسې د مشر مولانا حمید الحق په مشرۍ 13 اونۍ کابل ته راغلي وو او افغان طالبانو له حقانیه مدرسې سره د شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ مرستې ډاډ هم ورکړی وو. دوستانو دا وې د نن ورځې چمتو کلی خبرونه. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.